بسم الله الرحمن الرحیم. په نن سبق کې به موږ د فعل تعریف او وضاحت وکړو. دارنګې د فعل څلور قسمونه به ووایو چې ماضي، مضارع، امر او نهي ده. دا شان تعریف د حرف به وکړو او ورسره وضاحت او دارنګې د دې حرف تقسیم به وکړو. دوه اقسام د حرف هغه به ذکر کړو. نو په نن سبق کې ټولې دا څلور خبرې ذکر کیږي. په تیر سبق کې مونږه دا خبره ویلې وه چې کلمه دا په درې ډوله باندې ده، په درې قسمه باندې ده. مونږ ویلي وو کلمه څه ته ویلی کیږي. کلمه دا هغه یو لفظ ته ویلی کیږي چې په یوه معنا باندې دلالت کوي. بیا د کلمې تقسیم مو کړی و چې کلمه دا بیا په درې قسمه ده. اول اسم، دوهم فعل او دریم حرف. د اسم وضاحت په تیر سبق کې ذکر شو چې د دې اسم درې قسمونه وه. یو جامد، دوهم مصدر او دریم مشتقه. د دې درې واړو مکمل وضاحت هغه ذکر شو. په نن سبق کې به مونږه د کلمې د دوهم قسم او د دریم قسم د دې بیان او وضاحت وکړو چې فعل څه ته ویلی کیږي او حرف څه ته ویلی کیږي. دارنګې فعل په څو قسمه دی او دارنګې حرف دا په څو قسمه دی. د دې بیان او وضاحت په نن سبق کې ذکر کوو. نو اول نمبر خبره زمونږه د فعل تعریف دی په نن سبق کې چې فعل څه ته ویلی کیږي. فعل دا هغه کلمې ته ویلی کیږي چې د هغه معنا د بلې کلمې د یو ځای کولو نه بغیر معلومیږي او په هغې کې د درې زمانو نه یوه زمانه هم وي. هماغه شان تعریف یې دی لکه په خپله معنا باندې په خپله دلالت کوي. د دې لفظ نه د دې چې کومه معنا ده هغه معلومیږي. دا خپله معنا په خپله ښیي. د خپلې معنا ورکولو کې د بلې کلمې یو ځای کولو ته ضرورت دغه ضربه نه لري. او دارنګې په دې کې د درې زمانو نه یوه زمانه هم شته ده. خو د ضربه معنا ده هغه یو سړي وهل کړي وه. اوس دا وهل چې دی دا د وهلو معنا دا د دې ضربه نه معلومیږي. دا ضربه پرې دلالت کوي. دارنګې د دې ضربه نه یوه زمانه هم معلومیږي چې هغه تیره شوې زمانه ده چې هغه یو سړي وهل کړي وه. اوس دا ضربه دا خپله معنا په خپله هم ښیي، په خپلې معنا باندې په خپله هم دلالت کوي. او دارنګې د درې زمانو نه یوه زمانه هم پکې شته ده چې هغه ماضي زمانه ده، تیره شوې زمانه ده. دې ته څه ویلی کیږي؟ فعل ویلی کیږي. دا اولنۍ خبره په نن سبق کې زموږ سره وه. دوهم نمبر خبره به درته د دې فعل تقسیم وکړي چې دغه فعل دا فعل بیا دی په څلور قسمه باندې. یو ماضي، دوهم مضارع، دریم امر، څلورم نهي. دا فعل دا بیا په څو قسمه دی؟ په څلور قسمه دی. یو ماضي، دوهم مضارع، دریم امر، څلورم نهي. ماضي دا خو تیرې شوې زمانې ته ویلی کیږي. دې تعریفونه په علم الصرف کې را روان هم دي. مضارع چې هغه په موجوده زمانه باندې دلالت کوي یا را روانې زمانه باندې دلالت کوي. امر په دې کې د یو کار کولو حکم وي. نهي په دې کې د یو کار نه د منې حکم وي. صحیح شو؟ امر کې د یو کار کولو حکم او په نهي کې د یو کار نه منع وي. نو د دې تعریفونه او وضاحت انشاءالله په علم الصرف کې به هغه ووایو. صرف دومره اوس تاسو پرې ځان پوه کړئ.
دا په نن سبق کې موږ سره دوهم نمبر خبره وه. اول د فعل تعریف، دا اول نمبر خبره چې دا فعل دا د کلمې دوهم قسم دی. دوهم نمبر خبره د دې فعل څلور قسمونه چې دا فعل دا بیا په څلور ډوله دی، په څلور قسمه. یو ماضي، دوهم مضارع، دریم امر، څلورم نهي. دریم نمبر خبره په نن سبق کې زموږ سره هغه د حرف تعریف دی. حرف څه ته ویلی کېږي؟ حرف دا هم د کلمې قسم دی، دریم قسم دی. حرف دا هغې کلمې ته ویلی کېږي چې د وتلو ابتدا هغه د کوم ځای نه شوې ده؟ د کور نه. صحیح شو؟ نو تر څو پورې چې د دې من سره دار نه وي یو ځای شوي، نو دا تر هغه پورې دا خپله معنا نه ورکوي، په دې خپلې معنا باندې دا دلالت نه کوي. د دې نه د دې من نه د دې د هغه د ابتدا معنا نه معلومېږي. صحیح شو؟ دغه حرف چې دی دا حرف دا بیا چې دی په دوه قسمه باندې دی. دا حرف بیا په څو قسمه دی؟ په دوه قسمه باندې دی. یو ته ویلی کېږي عامله، دا څلورم نمبر خبره په نن سبق کې ده. دوهم ته ویلی کېږي غیر عامله. دا حرف بیا په څو قسمه دی؟ په دوه قسمه. یو ته ویلی کېږي عامله، دوهم ته ویلی کېږي غیر عامله. عامله دا هغه حرف ته ویلی کېږي چې هغه په یو لفظ کې څه نه څه عمل کوي. په یو لفظ کې څه کوي؟ څه نه څه عمل خامخا کوي. او غیر عامله دا هغې ته ویلی کېږي چې هغه په لفظ کې څه عمل نه کوي. په لفظ کې څه کوي؟ څه عمل نه کوي. د عامله مثال هم دغه دی، لکه زید من الدار. دا من چې دی حرف دی، دا اوس عامله دی، حرف عامله دی. ولې؟ ځکه ده په دې دار کې چې دی عمل کړی دی، دې ته یې زیر ورکړی دی، کسرې ورکړی دی، مجرور کړی دی. غیر عامله لکه زید و عمر. دا اوس چې دی عمل نه کوي دلته. دا زید او وعمر د دې په منځ کې چې کوم دا زید و عمر دا واو چې کوم دی، دا واو دا چې دی غیر عامله دی، دا عمل نه کوي. صحیح شو؟ نو دا و نننی سبق. نو نن سبق کې موږ څو خبرې ویلې؟ څلور خبرې. اول د فعل تعریف او وضاحت مو وکړه. دوهم نمبر خبره بیا د فعل تقسیم مو وکړه چې فعل په څلور قسمه دی، په څلور ډوله: ماضي، مضارع، امر او نهي. بیا دریم نمبر خبره د حرف تعریف مو وکړه چې حرف څه ته ویلی کېږي. څلورم نمبر خبره د دې حرف تقسیم مو وکړه چې دا حرف چې دی دا په دوه قسمه دی. یو ته ویلی کېږي عامله، دوهم ته ویلی کېږي غیر عامله. دا اوس زموږ نننی سبق. اوس راځئ دا په کتاب کې ووایو. ګورئ، اول نمبر خبره علامه صاحب ذکر کوي. فعل هغه کلمه ده چې معنا یې د بلې کلمې له یو ځایوالي پرته معلومي. د دو تعریفونه په علم الصرف کې بیان شوي دي. د دې ماضي، مضارع، امر او نهي تعریفونه وایي په علم الصرف کې هغه ذکر شوي دي، بیان شوي دي. انشاءالله موږ به وموایو. دریم نمبر خبره زموږ سره د حرف تعریف. حرف څه ته ویلی کېږي؟ حرف هغه کلمه ده چې معنا یې د بلې کلمې سره له یو ځایوالي پرته نه معلومیږي، تر څو پورې چې د دې حرف سره بله یوه کلمه نه وي یو ځای کړی شوي، نو تر هغه پورې دا خپله معنا نه ورکوي. صحیح شو؟ خپله معنا یې وي، خو په دغې معنا باندې تر هغه پورې دلالت نه کوي. دا خپله معنا تر هغه پورې نه ښیي تر څو پورې چې یو بله کلمه ورسره نه وي یو ځای شوي، لکه من او فی. چې تر څو پورې له دې حرفونو سره